محترم پوښتنه کړې ده او ادب دی وایي که یو څوک د خپلې ښځې سره لواطت وکړي نو آیا د دغه شخص سزا څه ده؟ محترمه دغه کس یو لوی مجرم بلل کیږي او د دغه کس د دغه لواطت کوونکي چې د خپلې ښځې سره یې لواطت کړی دی د دې دپاره مختلفې سزاګانې ټاکل سوي دي. دغه کس باید وسوځول سي یا د غره د سره څخه رایله سي چې مړ سي او یا په ډبرو باندې سنګسار سي. الله رب العزت هر مسلمان د دغسې بد فعل څخه وساتي. دا د مځکې پر سر باندې یو عظیمه ګناه ده. در المختار علی هامش رد المحتار دریم ټوک او صفحه 214 همداراز هدایه دوهم ټوک او صفحه 495 ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.